السلام علیکم ملګرو. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یې. عبدالمتین سروري یم او د زده کړې آموزش چینل ته درته ښه راغلاست وایم. نو خدای دې وکړي چې تاسې به هم جوړ او روغ یې. نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ، همدا زده کړه آموزش چینل درسره سبسکرایب، ویډیوګانې لایک او خپل نظرونه د ویډیوګانې په کومنټونو کې راته پرېږدئ. مختلفې او ښې ویډیوګانې موږ لرو. تاسو کولی شئ دا ویډیوګانې له خپلو ملګرو سره هم شریکې کړئ تر څو زموږ لیدونکي زیات شي او موږ هم وکولی شو تاسو ته ښې ویډیوګانې او ښه آموزش زده کړه تاسو ته پورته کړو او تاسو ورنه ګټه واخلئ. نو دوستانو زموږ چینل سبسکرایب هم له یاده ونه وځئ. را به شو عبدالمتین سروري یم او تاسو ته د مایکروسافټ ورډ 15 درس وړاندې کوم. نو خدای دې وکړي چې تاسې هم جوړ او روغ یئ. مخکې تر دې چې درس شروع کړو نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ، خپل نظرونه راته پرېږدئ. نو را به شو او مایکروسافټ ورډ به خلاص کړو تر څو داخل دې کار شو. نو راځو انسرټ منیو ته. انسرټ منیو کې موږ درلوده انسرټ منیو کې موږ تر ډراپ کټ پورې ویلی وو. نو اوس به راځو دا به وایو. که چېرته تاسو دوستانو یو څه لیکئ، یو چپټر لیکئ، یو کتاب لیکئ، یو بل څه لیکئ، نو هر څه چې تاسې ولیکئ یا مثلا سروري په دې رقم باندې. نو دلته راځو که چېرته موږ غواړو ګورو مخکې دا لیکنه مو نه درلوده خاموش، اوس څنګه شي روښانه شي. نو که چېرته غواړو د اولنی حرف په دغو لیکنه کې موږ څنګه شي غټ شي، بیا به راځو دې باندې به کلیک کوو او دا به ټاکو. ګوره اولنی حرف یې موږ ته غټ کړ. نو بیا به راځو دا به ټاپ یې ولې دلته به راځو او ورته به وایو دغه په داخل کې د لیکنې راغی او که ورته ووایو چې له لیکنې وباسه زموږ نور وړه نوشته ځان ته نو په دې رقم به راسي. او که ورته ووایو چې په داخل کې بیا راوله نو په دې رقم باندې به راسي. که موږ دا اپشنونه کلیک کړو دلته موږ څه نور اپشنونه هم ولرو چې له دې ځایه هم کولی شو په دې ډول باندې، په دې ډول او په دې ډول باندې. که دا اوکې کړو ګورو بېرته خپل حالت ته وګرځي او که راسو دا اوکې کړو ګوره لکه مخکني حالت کې دا درې اپشنونه موږ درلوده. نو دې ځای کولی شو دا د اولني حرف فونټ څنګه کولی شو بدلولی شو. هر فونټ چې موږ وغواړو هماغه فونټ ورته ټاکلی شو. او دغه درې چې کوم لیکلي دي دا دلته وایي چې د درې لاینه په اندازه باندې اولنی حرف درته غټ کړمه او که نه د دوو یا د یو، زه ورته وایم د دوو لاین په اندازه یې غټ کړه. ګورو یو دوه د دوو لاینو په اندازه باندې اولنی حرف څنګه څه غټ شي. که بیا ورشو او دا وټاکو اپشن ته راسو نو یا ورته وایو د 4 حرف اندازه باندې غټ کړه. ګوره 1 2 3 4 د 4 حرف اندازه باندې موږ ته څنګه کړه غټ کړه. یا هم راځو ښه او دلته بیا ورته وایو له دې وړې نوشتې سره یې فاصله څومره وي، څومره فاصله ولري، موږ ورته وایو دومره فاصله دې ورسره ولري. نو
دلته زما په نظر بل داسې څه نه لرو او دا خلاص شو. وروسته له هغو راځو دا څه کار کوي. سیګنیچر لاین چې ده هغه موږ ته څه کوي، هغه امضا که موږ چیرې یو راپور یو شی لرو نو دلته موږ دغه باندې اوکې کوو او دلته موږ ته وایي چې تاسو د امضا کوونکي نوم څه شی دی. اګزامپل جوهان فلانی، نو د هغه نوم څه ده، زه ورته وایم څوک دی، عبدالمتین. نو دوستانو دلته موږ ته وایي چې دا امضا کوونکی څه کاره ده، مثلا منیجر ده، معاون ده یا بل هر کوم کاره چې وي هغه به ورته څنګه کړو، موږ دلته ولیکو. مثلا زه اوس لیکم منیجر او ایمیل ادرس څه شی ده، که ایمیل ادرس هم ضرور و نو دلته به څنګه کړي خپل ایمیل ادرس هم ولیکي تر څو په هغه ځای کې ولیکل شي. نو که چېرته اوکې موږ ورباندې وکړو او دا به ګورو دلته به څنګه شي، نوم دې موږ راغی او څه کاره یو عبدالمتین منیجر، نو دا په دې رقم دلته به موږ څنګه کوو، په اخر کې امضا کوو. وروسته له هغو لرو بل چې ابجکټ لرو. ابجکټ څه کار کوي؟ ابجکټ دا کار کوي چې موږ غواړو په دې ځای کې یو بل پروګرام معلومات په هغو کې وي راواخلو دغو ځای ته، نو په هغه وخت کې به دا ابجکټ اوکې که نو په هر پروګرام چې زموږ په کمپیوټر باندې انسټال وي د هغو ټولو نومونه به موږ څنګه کوي دلته را اخلي. نو که زه اوس ورته وایم چې څه شي که ماته خلاص که دغه مثلا یو سپک پروګرام خلاصوم تر څو په دې کې یا هم مثلا په دې پروګرام زه معلومات لیکل غواړم او هغه معلومات دې ځای ته راسي، یعنې د مایکروسافټ ورډ صفحې ته راسي. نو دا پروګرام څخه خلاص شي، دا صفحه موږ ته خلاص شوه. دلته موږ که هر څه ولیکو نو دا ولیکو، نو دا که چېرته موږ ولیکو او بېرته دا صفحه څنګه کړو کلوز کړو، نن دا صفحه موږ کلوزوو، خو مخکې د هغه نه چې دا صفحه کلوز کړو باید موږ داسې راست. نو کله چې موږ فقط لږ هم په وړاندې باندې کلیک وکړو هغه پروګرام به اتومات څنګه شي بند شي او دا نوشته چې کومه مخکې کړې وه دا راغله دې ځای ته. که چېرته موږ بیا دا څنګه کوو ایډیټ کوو دا نوشته، نو دې باندې به ډبل کلیک وکړو. کله چې ډبل کلیک وشو بیا به راسي څنګه به شي هغه پروګرام کې به موږ ته خلاص شي. دې رقم هر څه تغیرات چې وغواړو پکې راولو نو هغه تغیرات موږ څنګه کولی شو راوستلی شو په دې ډول باندې. نو که چېرته بېرته دلته اوکې وکړو اتومات به څنګه شي ورډ ته راسي. نو دا د ابجکټ مسله شوه. بېرته واوښت په دې پروګرام ته که دلته کلیک وکړو بېرته راغی. نو وروسته له هغو بل څه لرو ټکسټ فرام فایل. دا هم مهمه خبره ده. نو دلته راځو دا اوکې کوو. دا څه کار کوي؟ که موږ یو څه معلومات په یو فایل کې ولرو هغه فایل مو غواړو او د هغو فایل نوشته موږ ته دا چیرې چې کرسر یې ایښی ده په دې پسې متصل کته راسي نو هلته به فایل به اوکې کړو، دا به انسرټ ووایو. ګوره ما کوم نوشته چې هلته درلوده په فایل کې په بغیر له دې نه چې فایل خلاص کړم او نوشته یې کاپي کړم بیا یې راوړم دلته واچوم، ښکته فایل مې وټاکه او راغی نوشته یې ما ته څنګه کړه دلته راوسته. دا هم خلاص و. وروسته له هغو موږ لرو دغه
شکلکونه دي ورونو چې په دې کې زیاتره د ریاضي یا ټول د ریاضي کارونو لپاره موږ څنګه کولی شو ګټه ورنه اخیستی شو. که موږ چېرته هم دا یو وټاکو او دلته راسئ نو دا هر څه ته موږ څنګه کولی شو تغییر ورکولی شو او کوم شارټکټ کوم نور ډیزاین چې د هغه به تیار جوړ وي او موږ فقط کولی شو تغییرات پکې راوړو، نوشتې یې وربدلې کړو. وروسته له هغه موږ بیا لرو سمبل. سمبل لرو. سمبلونه هغه سمبلونه دي چې موږ تاسو په کیبورډ کې نه لرو یا یې نشو پیدا کولی. نو مثلا تقسیم ده، که چېرته موږ په کیبورډ کې پسې ګرځو یا کیبورډ کې پیدا کوو نو هغه شکل بدل ده، ضرب ده، همداسې نور شکلکونه دي. او که دا وکېږو دلته نور زیات شکلکونه هم موږ ته راسي. نو دا ټول شکلکونه موږ څنګه کولی شو ګټه اخیستی شو. نو هر یو شکلک چې غواړو، مثلا دا شکلک زه راولم انسټال کړم، نو دلته ماته راغی بل غواړم، دا غواړم انسټال کړم، دا راځي. نو نور ټول هر څه هر شکلکونه که وغواړو موږ ته څنګه کېږي راوستی شو. نو انسرټ منیو دوستانو تر دې ځایه خلاصه شوله او د 14 درس لپاره به بیا راځو انشاءالله او تاسو په خدمت کې به یم. نو کوم ویډیو خوښه شوې وي او زما درسونه مو خوښېږي نو لطفا زما چینل سبسکرایب کړئ، خپلو ملګرو ته یې معرفي کړئ تر څو موږ هم نورې داسې آموزشي د زده کړې ویډیوګانې تاسو ته جوړې او وړاندې کړو تر څو تاسو دوستان ګټه ورنه واخلئ. نو په څښتن تعالی مو سپارم، تر بیا د خدای په امان.